السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترمینو، زموږ تاسو څخه چې دا مصائب لرې کیږي د الله په ذکر سره، په استغفار سره او په صدقه او په خیرات سره. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي فاذا رأیتم ذلک، کوم دا لمر ولیدئ تندر نیولی و، نو تاسې دعاوې کوئ، لمونځ کوئ او خیرات کوئ. حدیث صحیح البخاري ذکر کړی دی. دا خیرات هغه عمل دی چې د الله جل جلاله رضا په خیرات باندې بندگانو ته ملاویږي، او د الله جل جلاله غضب، د الله جل جلاله قهر په ورکیږي، د الله قهر په رحمت بدلیږي. په ډیرو شانو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ په خیرات سره امر کړي خو له بده مرغه اوس په داسې وختو کې موږ ته واقع یو چې خیرات کول د ناولده کار دی. په خیرات کې خو یوه دا ګټه ده چې فقرا او غربا او خولې ورپکښې لندې سي، او بل دا ګټه ده ستا له ماله څخه، ستا له پیسو څخه د الله د رضا دپاره یو شی ایسته سو ووتی. نو د کومو خوندو او د کومو ورونو چې په وس پوره وي خیرات، هغه دې سبا خیرات وکړي، له هغه بعد دې خیرات وکړي، تر هغه مخکې دې خیرات وکړي، په هغه حالت کې دې خیرات وکړي. دا د الله جل جلاله امتحان دی چې امت بندگانو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم امت ته ورپکښې اچي، لمر تندر ونیسي، سپوږمۍ تندر ونیسي. باید سړی قبر ته سوچ وکړي، سړی د الله جل جلاله قدرت ته سوچ وکړي چې دومره عظیم نور او دومره عظیمه رڼا لکه لمر هغه تور سي. نو خیراتونه وکړي، الله به در سره راضي سي. خیراتونه هغه څه دي چې الله په رضا کېږي. موسوعة الفقهیه صفحه نمبر 253 صلاة الکسوف جلد نمبر 20. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته ورضوانه.